الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورة البقرة آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین، بدین کی زور نشتا، یعنی بدین قبلولو کی بچا زور نشی کول او بزور بانے دچا مسلمان اول دانی دی جائز. دا مسئلہ بیانی ہی اول سے بارہ کی بیان شوا ورفعنا فوقکم الطور کے استاسو دا پاسا بید طور غر راو چد کڑے ہو دا بنی اسرائیلو چکم تذکرہ کے دادا دیزے کی چدا کم مبارک آیت دے شان نزول کی دا سے علماء لکلی دی چھے مدینہ منورہ کی یہود آبادو او دا یہودیانا دا دنیا پوہ خلقو قابلان خلقو علم ورسرو اگرچہ پا علم مانی عمل کو نکو وہ علم ورسرو دغا قبائلو کیو بدی مدینہ کی چکم عیسائیان آبادو اغی خبل بچی دا تربیت دا پارا ورکڑیو دے یہودیانو تا ذکر عیسائیان تو اللہ سوالون ویلی دی دا بے علم خلقو بے لارو ندویل دا تربیت دا پارا دا علوم و دزدکر دا پارا خبل بچی آوالی کردو معشومان ذکر دا معشوم ذہن صفاوی و غدر سیز دکر کولی شپاول عمر کی معشوم والی کی و دا معشومان دا عیسائیان و دا یہودیان سرو دا اگوین تربیت آغستو کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیان دا مدینی نبی دخل کول بنو قینقائی و اسدل بدویم کالوانی سلورم کالوانی بنو نذیر او پنزم کالوانی بیا بنو قریظہ و دا یہودیان چکل دا مدینین روان شو نو دا معشومان هم دا زان سر بوتدل دا معشومان ردوی سر اگر شو دا دی پا تربیت کی دی پا غیق کی دا دی والدین و دا دی چکم وارثان و مشران دا دی اولیاء اگوی مطالبہ و قردا چی دا معشومان هم تاوالا کی دا خمون دا سبق دا پارا در کردی و تعلیم و تربیت دا پارا دا زان سر بوتدل دا پارا خم ندی در کردی و دا معشومان دا دغی یهودیان خوا خوشحالو واپس دخلو کاران خورا نتلی او کلی چه استاز دخل شاگر سرداسی جور تعلق ساتی او صحیح تعلیم ولورکی کلا دا دینیو که دا دنیای چه پا اخلاص ولا تعلیم ورکی نو دا بچے بیا دخل استاز دخل مور و پلار نزیاد پکیگی نو دی معشومان نفاتے گی دون اللہ واللہ اکراہ فی الدین پا دین کی پچاوانی زور نشتا نہیں یہودیان تسی کولی شی چی دا معشومان بزور یہودیان کی او عیسائیانو سم چی معشومان نپاتی کی گنو بس یہودیانو سر روان دی دا خو یو شانی نزول لے نور دا آیت مقصد دا دے چی پچاوانی پا دین قبل دل تکی دا دین مانا امام جساس حنفی رحمہ اللہ کردے دا الدین و الاعتقاد دا دین نمراد اعتقاد و عقیدہ دا یعنی پا عقیدہ کی 50 زور نشی کولے او داغی وجہ دادا جدی آیت معلومی کی دا چی پا دین کی 50 زور نشتا حال کی زمن پا اسلام کی و زمن پا دین کی باقیدہ دغلا دا پارا حد سزا دا چی غلنا بلاس کر کولے کی گن بانی بزور وشو دغشان دا قصاص حکم دے پکے نا حق دی سوک مڑ کو باقی کے با قصاص کی گئی دا زور دے دا زنا دا پارا حد دے رجم دے اصل کوڑی دی او دارنگی دا ڈاکی دا پارا زان لحد دے رو دا حدود خوشتے دا غی جواب دا دے چی یو زور دے اکراہ دا پا عقیدہ کی او یو زور او اکراہ دا پا عمل کی نو پا عقیدہ کی 50 زور نشکا ولے و پا عمل کی 50 زور بیا جائز دے بل تعبیر دسی وایا یو بزور باندې سو مسلمان اول دی نو بزور باندې مسلمان اول نشته یو سړی بلا روان دی کافر دی او تور ته بسر باندې ټوپک دی چې شابه کلمه وایي کني وجنم دی نو دا ناجایز ده و
او چې په خپل خو باندې کله هغه قبول کړل چې زه ایمان راوړم او دا مسلمان شو د اسلام په دایره کې داخل شو نو د باندې وزور کول جایز دي ذهن ته سوال لري چې ولې جایز دي او دا ځکه جایز دي چې د خپل باندې ځان دې ته تیار کړی دی سړی چې ایمان راوړي کلمه وایي نه خو دې ته ګوري کنه چې کمانه اعمال کول نو مال الله اجر راکړي او په دې دین کې دام دي کغلا دې وکړ لاس پکټ کولې کېږي که شراب دې وسکل کوړې به وهل خوري او که بچا دې الزام ولګون اتیا کوړې به سزا خوري دا ټول سیستم او دا نظام دا په ذهن کې وی چې په دې دین کې دا کارونه دي نو دور ته په خپل باندې ځان تسلیم کړي دي په خپل باندې چې دا اعمال وا د ماته رسیږي او دویم نمبر دا چې کله یو سړی د دین نه فائدې اخلي کله چې مسلمان شو د مسلمان پلان او میراث کې څه اخلي د مسلمان سبا غم خادي کې شرکت کوي د مسلمانانو بلبرس کچر د اجتماعي مالو په دغه بده حصہ وي په غنیمت کې ورته حصہ وي او د دین نه چې فائدې اخلي نو چې کله بیا سخت راتله او د کله مخالفت کو نو سزا ورته ملاويږي نو دا آیت منسوخ نه دی بلکې دا آیت محکم دی دا آیت محکم دی ځکه دې په اړه کې د باج علماء راځي چې دا آیت منسوخ دی ځکه په دین کې حضور شته دی او دلته الله په دین کې زور نشته دا غي جواب هم دغه دی چې آیت محکم دی د نسخ نه بچ دی د نسخ نه محفوظ دی او د آیت هم دغه معنا ده چې په اعتقاد کې او په عقیده کې او په دین قبلولو کې او په ایمان راوړو کې بچا باندې زور نشي کولای نو دا آیت مقصد شو لا اکراه فی الدین زور کول نشته په دین قبلولو کې لا اکراه زور کول نشته فی الدین په دین قبلولو کې قد تبین الرشد من الغی زکه چې ایمان د کفر نه جدا شوی دی د ایمان او د کفر مېس کې تمیز راغلی دی رشد ویل کېږي ایمان ته او غی ویل کېږي کفر ته رشد هدایت ته غی ضلالت ته یعنی په زور باندې ایمان راوړو ته حاجت څه ده په زور باندې سړی ولې څوک مسلمان کوي ځکه ایمان هم ښکارا ده او گمراهی هم ښکارا ده د ایمان تفصیلات قران او سنت کې راغلي دي د گمراهی وضاحت قران او سنت کې راغلي دي قران کې الله فرمایي هدینا من نجدین منګ ورته دولار انسان ته خودلې دي یو لار ته جنت او بل لار ته جهنم ده او د دې لار لپاره بیا دلایل موجود دي واضح واضح دلایل چې دې لار پتلو کې دا فائدہ ده په دې بل لار کې پتلو کې دا نقصان ده نو د ایمان او د کفر پته لګېدلې ده قد تبین الرشد یقینا گمراهی یقینا جدا شوی د ایمان یقینا خفقار شوی د هدایت او ایمان من الغی د گمراهی او د کفر نه او قانون الله خدلې ده قانون الله دا خدلې ده چې ایمان راوړو جنت ده او که کفر وکړو جهنم دی ورته او الله حکم کړی دی ایمان دی والله عبادت وکي او د طاغوت نه انکار وکي فمن یکفر بالطاغوت چا چې انکار وکړو د طاغوت نه چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې طاغوت څه ته ویل کی دا طاغوت په طغیان کې د مبالغه صيغه د طغیان سرکشي کول نو طاغوت حد درجه سرکش انسان ته ویل کیږي طاغوت حد درجه سرکش او د طاغوت تعریف علماء دا څه کړی دی کل رقص فی الضلال کل رقص فی الضلال د گمراهی مشر ته ویل کیږي طاغوت د گمراهی مشر په گمراهی کې لیډری کول او دا رنګي په گمراهی کې د خلکو مشري کول د طاغوت ویل کیږي بل تعریف علماء کړی دی کل ما عبد من دون الله کل ما عبد من دون الله هر هغه څوک چې د الله نه سوا د عبادت وشي دغه ته طاغوت ویل شوی دی قران مجید کې طاغوت لفظ بار بار استعمال شوی دی یو دې ځکه هم د طاغوت ذکر راغی طاغوت د دې سره سره دا لفظ په قران مجید کې تقریبا اتزل راغلی دی په سورۃ النساء کې د دې ذکر راغلی دی یو دا په دې مبارک سورۃ کې د ذکر راغی او دین علاوه سورۃ النحل کې بر دې ان شاء الله ذکر راشي سورۃ النحل کې نو مختلف معنی په قران کې لدی دي لکه دې کوم دا معنا دا طاغوت معنا دا کل راس فی الضلال د دې سره سره په سورۃ النساء کې هغه حاکم چې غیر شرعي حاکم دی د الله په قانون فیصله نه کوي دته هم طاغوت ویل شوی دی سورۃ النساء کې بدارش او دلته دې نه مراد هم د شیطان دی شیطان ته مراد دی او په سورۃ النحل کې هم د معبود باطل په معنا باندې استعمال شوی دی دا ټول معنی چې راجمه کې هم دغه حاصل جوړيږي چې کل ما عبد من دون الله د الله نه سوا چې چا عبادت وشي دغه ته طاغوت لګي دا ډېر لوی سرکشي ده فمن یکفر بالطاغوت چې انکار وکړي د شیطان نه
ويؤمن بالله ایمان راوړو په الله باندې فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد يقينا استمسك د منګولې ولګولې بالعروة الوثقى پکړې مضبوطه باندې مضبوط زنجیر راونیو مضبوط پړې راونیو العروة کړې ته وي زنجیر ته وي وثقى مضبوطی ته ویل کېږي پخې ته ویل کېږي چې مضبوط پړې ور وختلې شي او مضبوط زنجیر جوړ کړل شي مضبوطه کړې جوړ شي عروة الوثقى څه ته ویل کېږي چې الله وي په عروة الوثقى باندې الله سبحانه عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن معنا کړی دا هي کلمه التوحید د عروة الوثقى نه مراد توحید کلمه ده د توحید کلمه مضبوط راونی ولا امام مجاهد ابن جبر رئیس المفسرین هغه دا معنا کړی دا چې عروة الوثقى معنا ده الایمان اذن ایمان مراد ایمان نو فقد استمسك بالعروة الوثقى یقینا د منګولې ولګولې پا کړی باندې الوثقى چې مضبوط را چې ایمان ده او امام السدی معنا د اسلام کړی دا دې ځکه تاکیدات دي قد یو تاکید ده استمسك فعل ماضی بل تاکید ده باب استفعال راوړ بل تاکید ده الوثقى فعلا وزن ده دا ځان لا یو بل تاکید شو اسم التفضیل معنا دا دا چې کله سره عقیده جوړ کی د تابوت نه انکار او الله باندې ایمان دا سي مضبوط سره د دوه محکم دی چې الله تعالی تعبیر وکړو چې استمسک بالعروة الوثقى لن فسوا ملها بل تاکید دا سي کړي دا سي کلمه دا لن فسوا ملها اجر پاره شو کېدل نشتا دا شو کېږي نه دا په سبا نشو کېږي دا په یو شو کېږي په شرک باندې او دغه چون کې شرک پرې خو دوه لحاظ نه شو کېږي او په دې کړي باندې په دې پړي باندې بدا الله ترسيږي والله سميع عليم الله رضن کې عليم او هده الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله تعالى ولي الذين دوست دا خلق ده ولي دوست دا خلق ده او دا ولي وضاحت دوزل وخت کې شوی دی ولي دا هغه چا صفت کې دی شي چې په یو کس باندې لا مصیبت نه دراغله او دایته لري کولای شي مصیبت نه دراغله او دا غزات لري کولای شي یو نسویر دی نسویر هغه چاته ویل کېږي چې مصیبت تبع د خلکو تعاون کوي نو دا صفت صرف د الله دی دا د بنده صفت نه چې مصیبت لا نه دراغله او دایته لري کولای شي دا د الله صفت دی الله تعالی د خپل دوستانو مصیبتونه لري کوي او چې کوم مصیبتونه براشي نو باغې باندې ورله مغفرت کوي درجه ولوچتای الله ولي الذين امنوا الله دوست د خلکو دی چې ایمان راوړی دی یخرجهم الله واسدا مسلمانان من الظلمات تیرون الى النور رڼاتا د تیرون رڼاتا وباسي ظلمات جمع د ظلمتون دا تیرا د تیرا صدا د شرک یو تیرا دا د کفر بل تیرا دا د بدعاتو د سنت د مخالفتو د ظلمونو دا ټول تیری دي او بیا علماء قرآن کې ظلمات او نور دا بار بار ذکر کیږي خود ظلمات جمع صيغه د نور واحد دی دل معلومه دا شو تیری ډېر زیاتی یو نور ولا کافی ده یعنی که کفریات ډېر زیات شي یو کلمه توحید ولا کافی ده حدیث کې راځي الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام د یو زور اور شی ده چې د دینه مخکې څومره ګناهونه چا کړی کلمې ویلا دغه ګناهونه ټول الله تعالی ورته معاف کوي د اسلام په وجه د ایمان په وجه باندې دغه تیری او دغه کفریات او دغه شرکیات او دغه ظلمات ختمي او دین الله بل مسله کې دام راو تعالی چې ظلمات تیری ډېری دي او رڼا یو ده رڼا د اسلام د خدا نور سم کامل نور دی دا یو رڼا د ټولو د پاره کافي کیږي او د ټولو تیرو علاج د په یو رڼا کې دی چې رڼا د اسلام د توحید ده یخرجهم من الظلمات الى النور وباس الله دی لرا تیرونا الى النور رڼا تا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت والذین كفروا کافران دي اولیاءهم دوستان دي طاغوت شیطانان دي طاغوت شیطانان دي یخرجونهم دا شیطانان وباسي د خپل ملګرو لرا من نور د رڼا د ظلمات تیروتا د اسلام دی وباسي مرتد کوي د دنیا له لچونه وته کوي وسوسه ورته راچي د دنیا په مفاداتو کې اخته کوي د دې لپاره چې الله تیر شي یخرجونهم وباسي لرا من النور د رڼا الى الظلمات تیروتا اولئک اصحاب النار دا کسان ور ولدي هم دی وفيها قد اور کې خالدون همیشه وي دی آیت کې دوه قسم خلقو ذکر وشو دوه قسم خلق اول تعارف وشو د ایمان او د کفر فقط تبین الرشد من الغی او دا غیر ورستو بیا
د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی وضاحت وشو چې کوم کسان په رشد پس روان دي قد تبین الرشد دا د الله دوستان دي او کوم چې په غیون په گمراهی پس روان دي دا د الله تعالی دوستان نه دي بلکې دا کافر دي او د الله دوستانه نه بهر دي او د دین ورستو بیا به مستقل د اصحاب الغی او دارنګ د اصحاب الرشد وضاحت کوي د ابراهیم علیه السلام تذکرہ وشي دا د اصحاب الرشد دی او د دې راشدین او کوم چې په نیکان خلق دی او په هدایت دي دا غوښنه امام ذکر وشي او بیا وسره د نمرود ذکر وکړي چې هغه د اصحاب الغی او د گمراه خلقو مشر دی لیډر دی دا غي ذکر وشي دوه د الله دوستان څوک دي ودا الله دوست هغه څوک دی الذين امنوا وكانوا يتقون چې دوه صفات پکې یو دا چې ایمان راوړي او دویم دا چې بیا بزان کې تقوا پیدا کړي د ګناه نه ځان بچ کړي او دا غي مثال مون اوله سپاره کې ویلو او طائر الحذر دا څنګه مرغۍ چې کله یو ځای باندې کینی یو طرف ته بل طرف ته وګوري چې اسنه سوګره باندې گزارو کته قشان بسوي د ګناه نه ځان ساتي دې ته ولي ویلې کېږي امام اعظم ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله او دوانه وی چې په مقدس مکه کې چې اولیاء دي نو دا علما او طالبان دي کوم چې د قران استادان دي کوم چې د قران شاګردان دي دا د الله اولیاء دي او بیا دوانه امامان وی کبل برز دا مولیان طالبان دا د الله دوستان نشي بیا پس مکه کې د الله دوستان نشتا حالانکه د قران نه معنی کې د الله دوستان شتا د قران شاګردان او د قران استادان دا د الله تعالی دوستان دي دیو جن عبد الله بن مبارک رحمه الله هغه به شکل خیرات کول او د مدرسې په طالبانو به خوراک کو زکات به ابوی لور کو خیراتونه به باغی باندې کول او چا ورته دانو خلک نشته غریبان نور نه دي سو تاویل ورې نه ورکي و یا هو ویل ورته چې ما ته دوه مرتبه په دنیا کې ټول لوی ښکاری یو مرتبه د نبوت ته او بل مرتبه د علم ده د نبوت مرتبه نه غټه مرتبه ده د نبوت مرتبه نه ورستو چې کومه غټه مرتبه ده د علم مرتبه ده چونکه انبیا نشته لہذا اوس په علماء او طالبانو باندې خرچې کوم ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا خوراک د نیکان خوري او دا طالبان مولیان او د علم پتنګان دا د ټول لوی مرتبه ده او دا یو حدیث مبارک کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو طالب العلم دا مدرسه کې داخله اخلي قران شروع کی حدیث شروع کی او دا علم کوي او غرض هم د الله رضا ده او په دې دوران کې مرګ راغی طالب العلم د مرګ راغی نو نبی علیہ السلام فرمایي ته او د انبیاء په منځ کې به یو درجه فرق یو دا مرتبه د نبوت ده اگر چې دا ډېره کامله مرتبه ده دا وړوکی مرتبه نه ده د نبوت ده د ټول دنیا نیکان چې راجم شینو دا یو صحابي ته رسیږي نو نبی ته په نشه رسیدي نو مرتبه ډېره لوی ده او معلومه ده شولا چې د انبیاء نو رسو چې کوم غوړه خلک د علماء دي دا حدیث معلومه شولا دا علماء نیکان خلک د الله دوستان دي